ګوره زه د خبره کوم سړی په خپله کوته راغلی زه خفصه نه یم وتلی ما ته ویل چې 2.5 لکه روپۍ راکړه 2.5 لکه روپۍ مې ورکړي 40 زره 2 لکه او 10 زره راته پاتې دي نور پکې څه شی نه یا دغه د غاړې ګلان و هغه پر تخت باندې هغه کوټه و هغه د ګلپوشه موټران یو دي که هغه ګلپوشه موټران هغه د واده موضوع دي څنګه وه لکه هغه به پردي ودونه راتله نو پردي کې ګډېدلی و یا خو تا ویله چې زما واده سو مبارکي راکړه موږ مبارکي درکړله نه ما اوس کوژده کلی که نه واده تا زه په یاد یم چې په ټلیفون کې دې خبر را سره وکړله ما نه یې دغه مازدونه کار نه کوي سیلاب صاحب داسې به وکړو ته به یې په سخر پسې لاړ شي چې وروره 2.5 لکه روپۍ دا بېچاره د کومه کي دوکان یې چیرې دی کومه دی څنګه دی دوکان چلیږي نو په دې دوکان کې دې شی نه دی پیدا کړی بوتل دي نو بوتل دي نه دا خپل دکانداري وکړي بیچاره دا خپل دکانداري او دا چې دکانداري دا خو د جمعې ورځ د خلک معلومه چې د واده سوی دی کنه دی سوی هغه سره برابر کې هغه به ته وای پس کم یو هغه د دې کس کوم دی هغه د لیري اشاره کوي وای ورته وینه کې واده یې سوی دی د لیري اشاره کوي ولا من کښ د پته کې را باندې ټول به دم ولې لګپا د ډېر تیز کار دی کنه غوسه هغه ته دې وای چې زه مسخر پسې خبره ورشه وروره 2.5 لکه روپۍ را باندې خو دې 2.5 لکه مې 40 زره ورکړي 2 لکه به درکو دا 10 زره دې راته پرېږده 2 لکه ورکړي 10 زره دا د دې خو سوال نه زو دا خو موږ همداسې ورکوو لاس فرود لري چې خلک دی سجاد صاحب ته وروره دا ذمواري به دته ور په غاړه کو دی به په سخر پسې ځي او کې په ما د خانقاه په یو موضوع کې ولاړ شوی دی وای زموږ په توبه کې بیا په موضوع کې وای درې څلور واره غلو هغه مو خبره وای را سره ونه منه دا کار څوک نشي کولای خو دوی به بیا ورکوي نو مجبور دي نو د ننګرهار خیریه بنسټ یا همدی خو دې یو څوک شاید لري چې ستا واده نه دی سوی لکه زه ته خبره کوم زما خبره ته هغه ته څه وایي نصیره که دا سړی را باندې ته وژنې د مهارت هم دې لاس خلاص او د بل هم دې لاس خلاص کوم سړی وایي یا وژنې ما هلته بیا سم دم څوک کور کې ما څه خبره ختمه کړې دا وای راسه کړې دا زمونږ هغه خو وایي چې لکه ما ته خلک وایي چې واده دې شوی دی واده دې شوی کم دی شوی نه شوی سر مې په وچه ولم بل نور د ګیره سره هغه وایي چې واده نه کوم اسخر به ته راځي کی اسخر به راځي کی خپله هیزا راځي به کې بس اسخر دې راځي بس پروګرام ورته برابر کړي دا ورغله واقع جسب سپتنام چې کا وغه دغه کې پاسه د ګلپوش موټر او د سامان د چیز راوړل هغه په پاسه مار دغه په سر قاری صادق خو پیژنې هغه ولا لمبر ورکو ول چې قمر بنسټ والا خپل به ورسې دغه خپل به ورسې چې دې مهر نه خاصه حال ته ورغله سمتنام استاد دغه کسانو کاو سمتنام کې دا وو خو ته نو چې ولایت ته تلوي چې ته جلال آباد یا چې زاله ته وای ما د سیدر سره تللم خو ستا خو سر ته در سره تللم کار ولوکا هغه سره ډیر دغه دی قاری صادق اوس خو لیس ډاکسو بیا بل خر دا کار ول خم کان بیا بل نور واده سیستم طریقه لکه ګوره بل کال نه وزیر فلال وړو کوي وزارت ته نه رسیدل بل کال به مې ولي کې خو مقصد ته وکي حاجی صاحب رښتیا واده نشته صحیح وي واده هو نشته ته معلومات وکي هغه کس ورته ویل ما سره به ته شوی کوجې دی یا خو الته موږ یو ټیم د ننواتې د بیا د چا چې ولور پاتو هغه ورتلی خو سرتي ورل چې ګوره دغه د کور وسایل ټول مکمل تر آرایش تر سامان د نای وزوم تر کالو پورې د اشپزۍ تر د اشپزخانې تر لوښو پورې تر دغه پورې کمپلانو پورې تر کالینې پورې دا ټوله شیان موږ ورکوو ته ماشي دا ولور ورته ماف کړه موږ هلته د ننواتې یو ټیم درلود او بیا زه خپله در سره تللم بس هلته دونه تللی وه اوس خو دا ټیم اوس خو دا لیست ډک شو ته هم په خبره چې دا لیست ډک سوی دی او دا لیست ډک سوی دی که موبایل په جلال آباد کې درلود بس زه واده دغه کوي صحیح شو دا د کریاب صاحب پر غاړه واخیستې صحیح شو ادا یې زه خلاص که نو پر کال باندې بل واده لرو بیا به د خیره سره وګورو ګوره که ښځه پښیمانه شوه چې نیک وم بیا یې نشم کولی او که د ولور قصه وه هغه به زه وکړم ولې ښځه ولې پښیمانه کېږي هغه ډوډۍ په ما د دې نه ښایسته ځوان به چېرته پیدا کړي ډوډۍ په ده پسې ډېر خلک لیونیان دي او که دی په ځان نه دی خبر نشانو کوم څه تر دې خوښه حاجي صاحب دا سیس د کونړ دی مشره د پیسو مهر په تخر دی پیژنې
او ته چې د خیره سا هغه پیژنې ته څه وې هغه پیژنې وریجه او واخه او ګوره دا زما دا دوه زما نمایندګان دي صحیح شو ستا غوړي او غوښې او وریجې بس دا یې پر موږ صحیح شو دا درې کسان دغه دوه دا موږ فرق نشته یا دی وي زه هیڅ فرق نه موږ د دې نماینده ستو موږ ستا کار کوو صحیح دی او د پیغام وسنو ښه ځونو